نو بیا زه الله جل جلاله جنت ته واستوم. احمد نه به خبر مسعود خو وفات سو. د الله پاک څخه بیریږم. خدای دې کې خیر احمده داسې غمجن معلومیږي. یاره مسعوده په تېر وخت ډېر اندېښمن یم. خدای دې کې خیر په تېر وخت کې دې کوم داسې عمل ترسره کړی دی چې هغه تعزیروي. یاره مسعوده په دې خاطر اندېښمن یم ځکه چې ما په تېر وخت کې ډېرې ګناوې کړي دي او د الله پاک څخه بیریږم. احمده په تېر وخت پسې مه ګرځه. الله جل جلاله مهربانه دی. الله جل جلاله به دې ګناهونه ټول در معاف کړي او پر ګناه توبه وکاږه. راتلونکي کې پر هغه ګناه باندې بیا تکرار مه کوه. الله پاک مهربانه دی. یاره مسعوده پرون مې د پلار سره یو څه په خبرو کې زیاتی راغلی نو په هغه زیاتي ډېر زیات خفه یم. خالده ته په تېر باندې فکر نه خرابوې او د پلار څخه به دې بخښنه وغواړې ځکه د پلار مقام ډېر لوړ دی په اسلام کې. مننه مسعوده چې داسې د خیر مشوره دې راکړله. واقعا زما ډېر طبیعت سم سو. احمد نه به خبر مسعود خو وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. مسعود یو ډېر ښه انسان و. الله پاک دې وبخښي. مسعوده ته ډېر خوشحاله معلومیږې. الله جل جلاله ستا سره څنګه معامله وکړه؟ خالده د الله پاک جل جلاله قربان سم. الله جل جلاله زما سره داسې محاسبه وکړله زه یې مخ ته ودرولم راته ویې وویل یا مسعوده ته خو ډېر ګناهګاره یې خو زه په تېر وخت پسې نه ګرځم زه ماته بخښلی نو بیا زه الله جل جلاله جنت ته واستوم. ګران دوستانو د دې ویډیو مقصد دا و چې په ژوند کې داسې ځینې انسانان پیدا کېږي چې هغه و تېر وخت ډېر زیات اندېښمن وي ولې په تېر وخت کې ډېر زیات ګناهونه کړي وي نو دی باید چې راتلونکي ته فکر وکړي ولې چې الله جل جلاله تېر ګناهونه ورمعافوي که چیرې دی توبه وکړي نو تېر هېر کړي.